السلام علیکم ملګرو، په دې امید چې روغ جوړ یو. چینل مو هم د سره سبسکرایب کړئ. ملګرو، په تېرو ویډیو کې موږ په دې خبرې وکړې چې کله ته یو اکټیویټي وکړې هغه معلومه کړي چې په څو پرسنټیج کې شوه، او بله ویډیو په دې کې وه چې ته معلوم کړې دا چې ډاکټر ته څومره اکټیویټي وکړي. په دې ویډیو کې موږ په دې خبرې کوو چې کله ته ډاکټر ته اکټیویټي ورکړې د هغې مطابق څومره ټارګټ باید ورکړې. د هغې لپاره اسانه فارموله دا ده: ټارګټ از ایکول ټو اکټیویټي ډیوایډ بای پرسنټیج، یا ټارګټ مساوي کېږي اکټیویټي ضرب فیصدي. مثلا یو ډاکټر دی، هغه وایي چې ما ته 3000 روپۍ پکار دي افغانۍ، او تا سره خبره وکړه په 15% کې، نو څومره ټارګټ به ورکوې؟ 3000 ضرب 100 تقسیم 15، نو تا به راشي 20000 ټارګټ. او که یا ته پوهېږي په دې باندې چې 15 تقسیم 100 هغه کېږي 0.15، نو دا ډېره اسانه طریقه ده. 3000 تقسیم 0.15 مطلب هماغه پرسنټیج دی، نو 20000 راغی. دا ډېره اسانه ده. یا مثلا یو بل ډاکټر دی، هغه غواړي 18000 افغانۍ، او تاسو سره په دې جوړ شو چې 1% کې به تاته دا کومه، نو 18000 تقسیم 0.02 نو 8,9,240 ټارګټ ته باید دا پوره شي. او که ته هغې کې لږ مشکل لري، نو اول فیصدي چې څومره د تقسیم 100 کا په اسانۍ سره به دغه طریقه کولی شي. او یا که ته هغه نشي کولی، دا طریقه وکړه: 18000 ضرب 100 کا تقسیم کړه چې څومره پرسنټیج کې خبره کړې ده هغه په 1% کې، نو دا د هماغه جواب راغی 8,9,240. یو بل ډاکټر دی، لکه مثال ورکو 2.5 لکه اکټیویټي ورته کوي، هغه دومره پکار دي، او تاسو 100% کې خبره کړې ده، نو ضرب 100 تقسیم 100 12.5 لکه. او که ته په دې پوهېږي چې 100 تقسیم 100 څو کېږي، نو ډایرکټ معلوم کړه. په دې طریقه معلومیږي. دا طریقه اسانه ده، هغه لږ اوږده ده. راځئ یو غټ مثال باندې کار کوو. 11 لکه افغانۍ پکار دي، او اکټیویټي کېږي او 9% کې وشو، نو 11 لکه تقسیم 0.09، نو دا دی راغی 12,222,222. ځکه زه دې پوهېږم چې 9 تقسیم 100 کېږي 0.09، نو زه دغه ډایرکټ کولی شم. او که تاسو ډایرکټ نشئ کولی، نو هماغه طریقه تاسو وکړئ: 11 لکه ضرب 100 کوئ او بیا پرسنټیج کوئ، چې هر څومره پرسنټیج چې دلته 9% دی، نو باندې تقسیم کړئ، همدا راغی 12,222,222. په دې هیله چې دا ویډیو هم خوښه شوې. د نورو ویډیوګانو لپاره سره چینل سبسکرایب کړئ. نور ملګري راغواړئ چې چینل سبسکرایب کړي. هر چېرته چې اوسئ خوشحاله اوسئ. د الله په امان.